ډېره مننه دا چې تاسې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړې دلته راغلاست. ستاسې څخه یو جهان مننه. د ستاسې د سوال په ارتباط باید واضح کړم سنو فارما الحمدلله 150 کلمه دوا اوس تولیدوي او انشاءالله دغه لړۍ به دوام کوي. امید شته چې د دې کال در ختمه پورې ممکن دا موږ تر 170 پورې هم ورسو انشاءالله. زموږ دوا الحمدلله موږ د افغانستان تقریبا 90% کور کړی دي. یو زموږ څخه بدخشان پاتې دی، خو بدخشان ته موږ دوا رسولې ده. البته موږ فزیکي حالت نماینده تر اوسه پورې نه لرو. شاید په دغه هفته کې د هغه سره اوس خبرې روان یو څوک دی یو د دوستانو څخه غواړي چې کار وکړي. نور ټول افغانستان کې ورسوي دي. د دوا د کیفیت په ارتباط باندې دوا خپل ځان ته په انتقالاتو کې هم شرایط لري، ورې په سټوریج کې په ساتلو کې هم ځان ته شرایط لري. که دغه د فابریکې څخه اخوا ته دغه کسان چې په دوا په انتقال کې یا د ورې د دوا په پروشاتو کې دغه شرایط چې د دوا د پاره لازم دي هغه پر ځای کې کیفیت په انشاءالله 100% انشاءالله امید خدای ته سته. دغه فابریکې څخه تقریبا اوس یو څه کم 400 کسان تنخواه اخلي. د ولایتو کسان چې په موږ پورې مربوط دي تقریبا یو څه کم 400 کسان ته رسیږي. د باندې تر افغانستان صادرات په دوا په بخش کې د افغانستان څخه نه دي سوي. افغانستان په خپل د دوا په بخش کې د خودکفایي خوا ته روان دي، خو خودکفا نه دي. البته پر دې کار روان دي. الحمدلله د اسلامي امارت مشران مطلق همکار دي په هر بخش کې. امید ستا خدای ته چې په 2025 کې د صادراتو هم جوګه شو. د افغانستان ولس ته یو زری دا دی چې افغانان الحمدلله اوس دوند دي چې پر جهاني میډیا باندې د دې په هر بخش کې د دې توصیف شروع دي. البته په تولیداتو کې په نور مسایلو کې چې تاسو ته معلوم دي په اقتصادي بخش کې افغانان الحمدلله ډیر ژر په ډیرو بخشو کې په ډیرو ساحو کې به افغانان خودکفا سي. خو زیری دا دی چې افغانان باید ناامیدي ونه کړي او افغانان باید نور دغه چې په نور باندې تکیه کړې وي په خپل فعال سي او خپل د مملکت په خپل لاسو آباد